نه ودرېږه قاري بل رقم پښتونولي در سره کوم. ته به د خپله ښځه طلاق کوې که مې ډاکټر محب ته دې جمهوریتیان د افغانستان د اسلامي امارت ازار ووهل. جمهوریتیان یعنی قاضیان، وکیلان، والیان او مرستیالان یې خپلو کې سره ونښتل او رسوا سول. یو پر بل یې د غلا، فحشا او فساد تورونه ولګول. د پارلمان پر وکیل کمال ناصر اصولي او قاري اسام احمد خپلې میرمنې طلاقې سوې او یو د بل مخونه یې تور کړل. دا چې بشپړ حال څه دی خپله یې د دوی له خولې واورئ. د خوست په هوایي ډګر باندې دلته خوستیان ناست دي، زه د خوست نه یم. همدغه اصولي د خوست په هوایي ډګر کې 12 میلیونه ډالر د وهلي دي. صحیح ده؟ همدغه اصولي به اوس راځي په آخر کې به جواب درکړي. نو خو زه بې جایه ادعا مې وکړه وروره، خو د ما حیثیت شخصي ډېر شخصي بحث دا شخصي نه ده وروره، زه شخصي بحث نه کوم. زما ځوانانو سر په لاس کې نیولی د وطن د ازادۍ دپاره جنګېږي. دی وایي چې وروره جنګ مه کوئ. ګوره وقاري صاحب ته ځکه نه کوئ چې د فساد دوسیه یې پټه کړې په همدې خاطر چې وروره ته به لابیګري کوې. جناب تا سره څه ثبوت ده چې 12 لکه ډالر اخیستي؟ خو ثبوت دی که ته غواړې ثبوت به درته ټول حاضر کړم. دا تاسو د سپیس کې اوس څومره تر ننه دی ولې نه حاضرول؟ خو تر ننه پورې خدای ما سره په سپیس کې مخامخ سوی نه ده، نو خو نن مې راګیر که نو نه د راګیرولو خبره نه ده جناب قاضي یو کمیسون جوړ کړئ. یو کمیسون خو جوړ کړئ تاسې خپلو کې. یعنې زما خواهش دا ده چې دلته شخصي هغه به نه زه دا ثبوت لرم چې د شورای امنیت نه پیسې وهلې. ګوره قاري صاحب زه څه وایم، ډېر خلک اخیستي دي. زه دا ثبوت لرم چې د خوست په هغه کې معامله پیسې وهلې. زه دا ثبوت لرم چې وروره مونږ تعرض نه کوو، خو پرېږده که نه چې وغږېږو. ما خیر صاحب که دا پرې د مایک بند که بس بیا دا په دې معنا ده چې تاسو وروره د خلکو په ستوني باندې په حق دی نور دتي اجازه نه ورکوئ ورته. همدغه د وروره په لسګونو طالبان د زندان نه خلاص کړي دي، د په واسطه باندې خلاص شوي دي. د شخصي اړیکه لري، زه دقیق معلومات لرم، د خوست نه معلومات لرم، د نږدې کسانو زه معلومات لرم. اول د خوست والي صاحب هم شته. د خوست والي صاحب شته. خوست والي صاحب ته به زه د اوس قرآن شریف په دا مخ کې کېدم ورته ته د قرآن ته وګوره، تا ته خو ټول معلوم دي. ووایه دا خوست والي ته زه وایم زه د قرآن باندې لاس کې د حقایق دی ووایي ما ته دی. په ما دې همدا اوس د خوست والي صاحب ته غږ وکړي چې قاري صاحب محمدي ته ستا ټولې خبرې وروره باطل دي او دروغ دي او ته کاذب یې. بس ځکه زه منم اول ته وایه ته دا جمهوریت کې څه رقم وکیل شوې ورته. خو خیر اوس به زه ډېره فساد خو تاسې کوو د دولت په مقابل کې. خو وروره همدا تاسو وکیلان وروره د دولت دومره ضعیف او که کمزوری که او خراب هم که. میاخیل صاحب محترم د دغه ورور خبرې ما واورېدې. ځینو به ویلې چې نااهله قاریان شتون لري، خو ما به ډېر باور نه درلود. دا مې چې ولیده دا ولا چې د هغه افغانستان کې چا خلک وژني د هغې نه هم نااهله وو. ځکه دومره بې منطقه تورونه لګول د یو انسان لپاره دا امکان داسې لري لکه په خپل مور باندې چې د زنا تهمت هم کوي او پې شرمیږي هم نه، سترګې هم نه خړېږي. دا جمهوریت هم دا رقم خلکو خراب که، غرق که، تباه که. په جمهوریت کې یوه ډله خلک راټول شوي وو، سپین سترګي، لوچکان، د مردار تاریخ درلودونکي. دغسې غوږ ونیسه ورغومیه. د شورای امنیت خبره یې وکړه. زه هم دا اوس ډاکټر محب په واتساپ باندې وصل کولی شم، ځکه ډاکټر محب او اتمر دواړه د شورای امنیت مشري کوله د غني په وخت کې او د کرزي په وخت کې فکر کوم زلمی رسول و. دا درې واړه زه په ثبوت په خبرو راولم دلته. خو که دا مې راوستل قاري صاحب بیا خو به مخ تورئ او ځان ته به مساله وایي. دا درې واړه نه یو راوله، یو محب راوله. ځه که مې راوسته دا درې واړه درته معافي. یو قاري صاحب لطفا تاسې مایک مه خلاصوئ. قاري صاحب اصولي صاحب ځکه ټلیفون ته زنګ وهم قطع کېږم خو به نه که نه تاسې قطع کېږي. تاسې خپلو خبرې وکړئ لطفا. ښه که دا مې درته په اثبات ونه رسوله زه به مختوری وم په افغانستان کې. او قاري صاحب ګوره غوږ نیسه قاري ستاسو زما د خبرو کول ځان ته قاري صاحب زه اصولي صاحب ما ته وایي که په اثبات ورسوه زه به مخ تورم. ګوره یو دقیقه مخیر صاحب که په اثبات یې ورسوه د دغه 600 کسانو په مخ کې مخ توروم، که ما د فساد په اثبات ورسوه په ده به مخ توروم. نه ودرېږه قاري بل رقم پښتونولي در سره کوم. ته به د خپله ښځه طلاق کوې که مې ډاکټر محب ته دې
اصولي صاحب خیر دا د بحث نه تیریږو. سلام جناب میاخیل صاحب بخښنه غواړم استاد ګرامی پرېږده اصولي صاحب خبرې وکړي. تاسې ما د یو فکر سړی د دې سړي سره ښیئ ما ته توهین مه کوئ دا سړی لرې کوي د سپېڅه کنیزه ځم ځکه دا سړی ته خو هغه قاری چې فتوا د ورکړې وه که نه په جمهوریت نه چې ته ټول یو ودان دي ته اوس بیا خبرې کې دا خبرې تا او مبین څه فرق شوه؟ ته ځان ته قاری یې تو هغه قاری چې فتوا د ورکړې وه په جمهوریت نه چې ټول یو ودان دي از برای خدا ژړله د ویډیوګانو د جوړولې چې جمهوریت کې ټول کافران راغلي دي بې هدفه په دا خبره چې تا وکړه ته نه خور لرې نه مور لرې بې غیرته ته پښتون نه یې په دا ژبه چې غږېږې دا ژبه ته توهین ده دا رقم خبره څوک بې حیا مبین تا نه ډېر شرف لري هغه دریز معلوم دی تا خو دریز معلوم نه ده تا خو ټاپې په جمهوریت نه مو وهلې اوس بېرغلی خلکو ته یې فتوا ورکوي داسې به وکړم دا سپیس به بند کړو بې غیرته بې ننګه په دا خبره ښځه د جرمني کې دغه کارونه کوي بې غیرته په دا پښتو ژبه په پښتو چې ته خبرې کوې ته هندو یې دا زه تاسو ته تعهد کوم تاسې دلته به محبوب صاحب وي او فدایي صاحب او میاخیل صاحب درې واړو ته زه ډاکټر صاحب محب کنفرانس کوم سبا انشاءالله او ځکه د درې واړو د دواړو د فدایي صاحب او استاد واتساپ لرم د محبوب استاد نه لرم چې دغه د ده خبرې زه سپینې کم او بیا به تاسې په سپیس کې درته ووایي چې په چټیاتو دې سر ده د ده د شاوخوا چې وګوري ټول درته معلومیږي چې دا خلک هغه د ورغومي د وزې زامن دي چې په خپله مور سپریږي بله هیڅ شی هم په دوی کې په خدای کوي ما په تا اعتماد کړی ما تا ته رایه درکړې ما ته مشر ګڼلی ما ته رهبر ګڼلی تا ته مې صلاحیت درکړی ده تا وروره په هغه وخت کې د ټولو امتیازاتو د ټولو امکاناتو نه وروره استفاده وکړله ته وروره نن د پاچاهۍ په چوکۍ باندې هلته د جمهوریت وخواړه اوس وروره امارت خورې زه په تا د نیوکې حق نه لرم که زه په تا نیوکې حق لرم وروره ته ما ته وایي چې شخصي حریم ته را داخل سولې نو اوس دلته یو ځوان راغی وخت یې ویلې چې وروره لطفاً بستا مسایلو نه تیر سئ او اصولي صاحب هم وروره ځوان ورور شهید ورکړی خو دې نه موږ خبر چې وروره د چا کور ته اوښتی او د چا له خوا نه شهید سو نو دا اوس ته په ما راتپې اوس زه د دې مدیون سم زه دې پوروړی سم زه دې قرضدار سم وروره قاري صاحب ډېره مننه ځکه دا بحث بېرته لاندمن کېږي ډېره مننه خود مولا جناب میاخیل صاحب زه اخري خبرې کول غواړم ځکه او دا توهین و ماته چې زم راوستم او بیا هم دا خلک راوستل دغه خپل سختي او دغه مور شړلي دغه په خپل مور باندې به هم تهمتونه کوي بد یوه خبره دلته بله وشوه دغه عیسی څوک ته دا قاري دی د خدای غرق نه کې نه پوهېږم دا به هم د اکوړې خټک وي خو راغلی اوس دلته د قاري په نوم د هر ځای چې د یوه خبره وکړه چې زموږ مشرانو وکیلان کړي مو او همې جمهوریت وخواړه د جمهوریت د پیسو استفاده کوله که نه پوهېږم امتیازات یې اخیستل یار هغه امتیازات نو ما ستا پت ساتلی و که نه ته خو بې پته وي او هملته هم ستا سنګر کې زه ولاړ وم غږ به مې موچت و او دا شمله ما درته په اوږو تم کړې وه کله مې چې ثابته کړه دوی خو وکړه کله مې چې ثابته کړه ځکه جناب فدایي صاحب ته زه معلوم یم هلته دی والي و زه وکیل وم زما هر څه کړنې ورته معلومې دي اصولي صاحب او زما کړنې پټې نه دي نو دا مثلا زه ثابتوم تر څو چې ثابته شي او دا سړی د تل لپاره تورمخی وي مننه د خپله اولین هغه څوک و چې په جمهوریت صاحب مخ ته څپړې نیولې وې چې هله پارک فاحشه خانه جوړه شوې فاحشه به یې د مور و پارک نو خیر وکیل یا د لور به وه یا د ښځه به وه په جرمني کې ودرېږي